او دا د میانکو په نامه چک ډیم دا په کامرا کې نه معلومیږي. پیلکو غر دغه ده، نو کږدۍ هم دي، دا د وینې کوچنی مسجد ده. مخ نو دا میدان هوایي ته تر یو ځایه پورې ځمه. السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله مند یم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تیریږي. د یو بل نوي زیري سره ستاسو ودرانه خدمت ته حاضر سوی یم. دا د کندهار ښار نمه ناحیه د لو والې ساحه ده چې په دې ساحه کې یو نوی چک ډیم جوړ سوی ده د باراني اوبو دپاره، چې دلته کله بارانونه وشي دا د باران اوبه به راجمع کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې د لو والې د اوبو سطحه ډیره ټیټه سوې ده، له پخوا څخه ټیټه ده. نو خلک یې د اوبو د مشکلاتو سره بیخي زیات مخ دي. نو دغه یو ډیر غټ پرمختګ ده د لو والې د اوبو د سطحې د راپورته کولو لپاره. نو چې کله باران وسي دلته اوبه ودریږي، نو د لو والې کومې برمې چې دي یا څاګانې چې دي د ټولو اوبه به ورسره راپورته سي او خلک به ورسره وساسي. نو ما وغوښتله چې نن راسم د لې دا چک ډیم په تاسو ووینم او دا شاوخوا ساحه په تاسو ووینم، دا د نمې ناحیې. نو نن د لې د خیر سره یو ولاګ درته جوړوم، تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. نو غوښتل مې د ډیرو ورځو راهیسې مې اراده وه چې راسم دا ځای ووینم، خو متاسفانه چې وخت مې نه و پیدا کړی. نن مې وخت پیدا کړی. اول خو مې ډیر غوښتل چې دغه افتتاح غونډه چې وه په دې کې ګډون وکړم، خو متاسفانه په هغه کې مې ګډون ونه سوای کولی. نو نن بیا دغسې انشاءالله در باندې ووینم. نو تاسو راځئ دغه چک ډیم را سره ووینئ او دا د لو والې ځینې ساحې را سره ووینئ. او دا د میانکو په نامه چک ډیم دی د کندهار ښار په نمه ناحیه کې. هستن و بیا به زه ورسم. دا په کامرا کې نه معلومیږي، خو دغسې ډېر ژور ځای دی. دې خواته دا کلي پراته دي. د پیلکو غر دغه ده، دا خواته یې ډبره ورکړې ده او دې خواته خو یې نو خاوره ورته دغه کړې ده. دې خواته دا د کوچیانو کږدۍ هم دي، دا د وینې. دغه چک ډیم به نو په هغه صورت کې ډېر ښه خوند وکړي چې کله دې ته اوبه راسي، باران وسي. نو ما فکر وکړی تېره ورځ باران سوی و، نو زما په خیال سړې اوبه به ورته راغلي کې ولاړې وي. نو متاسفانه چې اوبه نه دي راغلي، خو راځي کې انشاءالله د یو باران سره به اوبه کې راشي. داسې به ولاړ سو دا د لو والې ځینې ساحې باندې ووینم، بیا به وروسته خدای په امانۍ سره وکړو. د هغه لاندې ساحه د وینې لاندې ورته راشوه سو. دغه ځای هم دا د معلومیږي وینې د پیلکو غر دغه چې دغه پر چې د سیمانو پر پوله باندې راپورته سي سیده دا لاره ورته راغلې ده. دا د کوچیانو سپیان دي، دا چې نو په موسیقلو ورته را روان یې یا د شپې در باندې پېښ سي. دغه چې د کوچیانو کږدۍ، دا هغه لوړ ځای چې ما در باندې ولیدې، دا دې د نږدې ځای. دا نو د سارا یو کوچنی مسجد ده، وینې پر دا دیواله یې داسې د هندارو د دې شان ټوکرې ورکړي دي د سیفټي په خاطر. هغه مخامخ هم کږدۍ دي. دغه دې نور هم کورونه وینې د غره په لمن کې. دغه څونه ښایسته کورونه، دې خواته زه خپله نه وم راغلی، تر دا اوس هم ښایسته کورونه جوړ سوي دي د غرو په لمن کې، ساده د خټ کورونه. دا هم دا د غره د څنډې کورونه دي.
ښه ښایسته خوند کوي. ښه دا ځای به فکر کوم باد هم نه لري. دا نو سیده تللی ده دا سړک د سیمانو پوله ته. دا دی بېرته راووتو د کندهار ښار عمومي جاده د ملا نقیب اخوند چوک، د کندهار ښار میدان هوایي سړک چې یوه سایډ ته خو یې نو ګمرک ته، دا بل سایډ ته یې د موټرانو شورمان دي، موټران چې پکې خرڅېږي، او مخامخ نو دا میدان هوایي ته تللی ده. تر یو ځایه پورې ځمه، دلته تر دا کوتل چې مې ورته ویله تور کوتل، تر هغه ځایه پورې ځم، هلته یو څه کار لرم. نو زما کار به هم وسي، تاسو به هم دا ساحه ووینئ اپډیټ، نو دواړه کاره به وسي انشاءالله. دا خو نو ډېر ښایسته سړک ده، ازاد، پراخ، صفا، لوکس. دا یو څو شاټونه لا راسره ووینئ. نوی پمپ جوړ شوی ده، ومو نه لیدی فکر کوم. موټر یو څه تیز و، نو دغه سو میس سو نوی پمپ د ډېر وخته کار پر شروع جوړېږي، بیا چې مکمل جوړ سو بیا به یوه ورځ ورته راسو انشاءالله. دا د کندهار ښار مومند تعظم یوه مارکېټ د میدان هوایي پر سړک باندې دی. مخته مکوا روانه ده، خاص زموږ په رقم مکوا، ماډل یې ماته هغسې را معلومېږي. ښه ښایسته پاکه یې پرېوللې یم ده. دا دی کوتل ته راورسېدو. دا مخکې فکر کوم ډېر جګ و. خپل کار وکړه، اوس بېرته روان سو د کور پر طرف باندې. دا ښایسته سړک، څونه ښایسته ویو. د پیلکو غر څه مې درته ویلي وو، له ده ځای هم معلومېږي، د هره ځایه معلومېږي، د هرې نقطې. سره راورسېدو، عینو مینې ته کور ته. نو ښار کې وګرځېدو، هغه کومه مهمه نقطه چې وه نن د نن ورځ د ټاپک، هغه مې هم در باندې ولیدله. نو دا و د نن ورځې ولاګ. تر بیا د خدای په امان، ښه وخت، بای بای.